د سحر په منځه باندې موږ او تاسو ته 15 انعامات او 15 خزانې ملاویږي. اولنی انعام نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د سحر دا 2 رکعته سنت کول کوم چې د فرض مانځه نه مخکې دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها. 2 رکعته سنت د سحر دا د دنیا او د دنیا د ما فیها نه غوره دي. دویم کوم سړی چې د سحر مونځ کوي دا سړی د الله فضیمه واری کې شو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلی الصبح فهو فی ذمة الله. کوم سړی چې د سحر مونځ وکړي دا د الله په ذمه او د الله په ذمه واری کې شو. دا ښکاره خبره ده څوک چې د الله په ذمه واری کې ورولوېده دې سړي ته به هېڅوک او هېڅ شی ضرر ونه رسوي. دریم د سحر په مانځه کې فایده دا ده څوک چې د سحر مونځ کوي دا سړی جنتي شو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلی البردین دخل الجنه. څوک چې د ماخوستن او د سحر مونځ وکړي دا سړی جنتي شو. څلورمه فایده او څلورم انعام پې موږ او تاسو ته دا میلاویږي چې کوم سړی د سحر مونځ کوي دا سړی به د منافقت نه بری، دا سړی منافق نه دی. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اسقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو نه درون او ګران مونځ چې دی په منافقانو باندې دا د سحر او د ماخوستن مونځ دی. کوم سړی چې د سحر مونځ کوي دا به منافق نه وي. 15مه فایده او 15م انعام پې موږ او تاسو ته دا میلاویږي چې سحر په مانځه کې کوم قرت کېږي دې ته د شپې او د ورځې چې کومې ملایکې دي دواړه ورته حاضرېږي. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي ان قرآن الفجر کان مشهودا. قرت د قرآن په سحر کې چې دی دې ته حاضري کېږي د ملایکو، یعنې د شپې او د ورځې دواړه ملایکې ورته حاضرېږي.